أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دین روان دے آیت مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د منافقانو د اقوال ذکر اکو چې دا منافقان په داسې حالاتو کې چې کله په غزواتو کې مسلمانان شهیدان کیږي نو هغوی ته دا طعنه ورکوي که چېرې زمونږ اختیار وي نو مونږ به په دې مقام کې نه وجلې شوي او نه به مونږ ته څه تکلیف را رسېدلی وي. گویا دغه دی کې دغه منافقانو چې کوم په غزوه احد کې معتب بن قشیر چې کوم دی داغه دا وینا چرا کوم ته څه پزنګ پکار کې څه اختیار وي نو مونږ بدلتا وجلی شوی نه وي او مونږ به محفوظ وي. اوس په دې آیت مبارک کې الله تعالی د مخلصین او د رښتینی مسلمانانو ذکر کیا چې په دې غزوه احد کې د بشری تقاضی په وجه باندې چې کله مؤمنانو باندې اچانک کفارو حمله وکړه او داغي د حمله په وجه باندې بعضی مسلمانانو بیرته وګرځیدل او تیښته وکړه نو الله فرمای ان الذين تولوا منکم بشک هغه کسان چې بیرته وګرځیدل پتاسو کې یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې کله دوه ډلې مخامخ شولې یعنی کفار او مؤمنان یو بل ته مخامخ شو په غزوه احد موقع باندې میدان احد کې نو بعضی مؤمنان چې کوم دي هغوی بیرته وګرځېدل شای کړه او د میدان نه تیښته شروع کړه. اوس د دې د میدان نه د تیښته کول بشری تقاضا هم ده چې کله اچانک پچا باندې څوک حمله وکړي نو خامخا دغه حملې نه د مدافعت دپاره به دې تیښته اختیاروي. اوس دغه دی کې شیطان چې کوم دی هغه ته موقع په لاس راله او شیطان خدا کار دی چې دی د محبین و مخلصین و مؤمنانو په تاک کې وي چې کله د دوی نه څه غلطي وشي یا ګناه ترې وشي نو شیطان ته موقع په لاس باندې راشي نو شیطان بیا د مؤمنانو په اړه کې وسوسې اچوي او یو قسمه د تیښتې یا د میدان د پرېښودو ترغیب ولا ورکوي. والله وی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا بشکا یقینا اخوزول دوی لرا شیطان د دې د هغه بعضې کارونو په وجه باندې چې هغه بعضې کارونه یو خداو چې کله مؤمنانو هغه مورچه هغه کنډو پرېښودو او مال غنیمت ته رامنډې کړې
نو شیطان ته دغه مؤمنانو دا ګناه او داغي دا خطا په لاس کې ورغله او د بیا د مؤمنانو په قدم مؤمنانو له باغي په قدمونو کې لغزش واچو اغي او خوځول او اغي د میدان نه په تخت باندې مجبور شو یو خدا چې شیطان دوی لا لغزش ورکو د دې د کار په وجه باندې د دې هغه خطا په وجه باندې بلخوا شیطان دا आवाज مو کو چې د الله محبوب پیغمبر نعوذ بالله او وجل شو نو دغه دې کې دا مؤمنانو چې کوم دي حوصله بیلې او هغه چې کوم دي بیا وی چې اوس جنگ ته ضرورت دی نو میدان اغویم روان شو برحال دلته چې کوم دي د مؤمنانو دا لغزش یا د میدان نه چې کوم دي دا فرار اختیارول بشری تقاضا وا خطا دي وشولا ولیکن الله دغه دیکي دغه مؤمنانو دا دې خطا اعلان کو چې ولقد عفى الله عنهم په تحقیق سره الله عفو وکړه دوی ته د دوی دغه خطا معافي ورته وکړه او چې کله الله معافي ورته وکړه نو اوس بعض خلک چې کوم اعتراضات کوي چې رلویلی صحابه کرامو په غزوه احد کې میدان پرې خودو تیخت وکړه د الله پیغمبر پسې پرې خودو او هغه یوازې پرې خودو دي تلا او تختدل باغی باندې ملامتیا کوي او هغه ته تون ور کوي دا بالکل ناجائز او حرام دي چې کله الله وتعفو وکړه او یو حدیث کې مرادی دا الله پیغمبر فرمای التائب من الذنب كمن لا ذنب له څوک چې توبه واسي د ګناه نه داغه مثال دا دی چې دا ګناه کړی نه دا چې کله ته الله وته معافي وکړي داغه لپس کم دي صحابه کرام واندا اعتراض کول اغیله ملامتیا ور کول چې ردوی چې کم دي پیندان پری خودو او تیخته وکړه دا بالکل ناجائز او حرام دي ان الله غفور حلیم بشک الله بخون کې دي او بردبار ذات ہے اللہ دغه مؤمنانو گناہ معاف کړه دنیا کې مولا سزا ورنکړه آخرت کې چې کوم دي سزا نشتا مؤاخذه او نه بده د دې باره کې بیا تپوس کیږي الله وت بالکل عفو معافی وکړه ورپسې آیت کې بیا الله تعالی د منافقانو د اقوال ذکر کوي مخکې آیتونه کې د منافقانو د اقوال د خبرو ذکر وشو او دلته ورپسې بیا په دې آیت کې هم دا منافقانو د اقوال او د احوال ذکر کیږي او بیا مؤمنان چې کوم دي اغوی ته خبرداري ورکول شي چې تاسو د منافقانو د اقوال او احوال باندې وګونه مګراوي گویا داغي په خبرو پسې زما داغي مشابهت مې اختیاروي چاغي کمی خبرې کوي یا کم کار کوي تاسو هم هغه شان هغه خبرو باندې عملو کې او هغه کارو کې دغه حدیث وچا چې د کم قوم مشابهت اختیار کو نو دی به هم دغه قوم نوي دلته مؤمنان من کول شي د منافقانو د اقوال او د افعال باندې د عمل کولو دا الله فرمای یا ایها الذین آمنو لا تکونوا کالذین کفروا اے هغه کسانو چې مؤمنان یې تاسو مکیږي پشان دا خلقو چې کم کافران دي کافران منافقان چې کم خصلت دي کم داغي خبر اتري دي هغه شان تاسو دا خبر اتري او خصلت مې اختیاروي او دا کافران او اقوال افعال چې کم ممانعت شو داغي داغي اقوال او ذکر کیږي چرا دي منافقان بسویل نو الله وقالو لاخوانهم ویلو بدی کا منافقانو دی خپل رونو تا اوس کافران چې کم دي د مؤمنانو څنګه رونو شو دلته وت الله اخوان وي تی وی دی ویلو بدی منافقانو کافرانو خپل رونو تا میو خدا چې دا کم مؤمنان په غزوه احد په میدان کې جنگیدل نو دا خو چون کې دا مدینی منوری دا منافقان کافران داغی خپل خپلوانمو رشتہ دارانمو رونو بایگانمو نو پاغه نسبت وتا اخوان ویل شو یا چې کم دی دا منافقان هو چې کم دی په خپل منافقت پر کې پټ ساتلو ظاهرا ځان مسلمان ګرځولو
نو چې ظاهرا دي ځان مسلمان ګرځولو نو د هغه بنا باندې مسلمان د بل مسلمان رور دی. نو ځکه ورته د اخوان ذکر راغی چې وقالو لاخوانهم ویلو به دي منافقانو کافرانو خپل رونو ته څه به ویل اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا. کله به چې دا مؤمنان د تجارت په غرض سره سفر کولو وزمکو کې یو ځای نه بل خوا بتلل او یا به دوی چې کله په غزواتو کې بو نو کله کله په سفر کې هم انسان باندې حادثات راشي کله ولا مرګ راشي. په غزواتو کې هم چې کوم دی کله کله پکې انسان مسلمان شهید شي وجل شي پکې. نو دوی به دا خبره کوله د منافقانو چې کله به دا مسلمان په سفر تجارت باندې بلاړ او یا به دې څه په غزواتو کې شامل شو او اراده به وا د غزواتو کې د شرکت دپاره او په هغې کې به بیا دا مسلمانان شهیدان شو. نو دوی به دا طعنه ورکوله دی مؤمنانو ته چې لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کچره دا مؤمنان زمونږ سره زمونږ په کلي کې وي او بهر نه وتلې سفر نه کولې او نه چې کوم دی غزواتو ته تلې نو ما ماتو دی به وجلې شوي نه وي دوی له مرګ نه وي راغلی وما قتلوا او نه به دوی وجلې شوي په غزواتو کې. اوس دلته چې دی دا خبره کوي که فرق یو سړی د کور نه بهر ونه وته او یا جهاد ته لا نړه نو د باندې په کور کې مرګ نه راځي. گویا دا منافقان د تقدیر نه انکار کوي ځکه چې دا مرګ او جون دا خو مخکې نه لیکل شوی دی او په تقدیر باندې مسلمان ایمان دی د خیر او شر باره کې چې څه فیصله الله کړې ده په هغې زمونږ ایمان دی. که د مصیبت یو کو خیر بلایی دا د الله د طرف نه وي دا په هیڅ حال باندې چې کم دی چې کم خیر الله چاله ورکول غواړي هغه خیر ته څوک لرې کولی نشي او که چاله الله څه تکلیف ورکول غواړي نو هغه تکلیف چې کم دی د هغه نه هم څوک لرې کولی نشي. خیر ته څوک منع کولی نشي او تکلیف چې کم دی لرې کولی نشي. نو د دې منافقانو دا خبره کول دا د دې خبرې ثبوت دی چې د هغې د تقدیر نه انکار کولو. اوس زیاده دې کې یو مسله علما بیانوي زموږ کله بعضې مسلمانان دا خبره کوي چې چېرې دا پلانکي کار مې نه وی کړی نو دا مصیبت په نه وی راغلی. دا اکثر دا خبره کوي یا پلانکي ځای ته نه وی تللی نو یاره دا تکلیف به ما ته نو رسېدلی یا چې کوم دی اکثر بیمار متعلق کله یو بیمار وفات شي نو بعض خلک څه وایي که یاره د پلانکي ډاکټر نه علاج کړی وي نو دی به مړ شوی نه وي پلانکي دوايي استعمال کړی وي دی به مړ شوی نه وي یا اسلام آباد ته تللی وي الشفا کې علاج کړی وي نو دی به مر نه بچ شوی. دا قسمه خبرې کول حرام او ناجائز دي او دا که څوک په یقین سره دا وایي که د پلانکي ډاکټر نه علاج کړی وي نو دی مړ شوی نه وي دا بالکل مطلق حرام دي. لکه د ډاکټر په لاس کې غور مرګ او جون نشته مرګ او جون اختیار خو د الله په لاس کې دی. البته یو اظهار د افسوس کول دی یو تقدیر چې کوم دی هغه مبرم دی او یو معلق دی. د مرګ او جون دا تقدیر دا مبرم دی دا الله فیصله اټل لیکلې ده په دې کې چې کوم دی رستووالی مخکېوالی نشته. البته چې کوم تقدیر معلق دی لکه کله که فرق یو کله کله یو شاګرد په امتحان کې فیل شي نو دې څه وایي که ما محنت کړې وي نو فیل شوي به نه وي. نو اوس دغه دی کې د فیل کېدو دپاره هغه شرط محنت راغی که فرقه محنت یې کړی وي نو دی به پاس شوی وي نو دا تقدیر معلق دی. دا وینا جائز ده خو دا بله وینا چې کوم یاره پلانکي مریض چې کوم دی هغه ډاکټر نه علاج کړی نه وي یا پلانکي ځای ته تللی نه وي نو هلته به دا سړی مړ شوی نه وي هلته به دی چې کوم ته به دا تکلیف رسېدلی نه وي نو دا بالکل حرام او ناجائز دی. څنګه چې دا منافقانو به وي که فرقه دا مؤمنان په سفر نه وي تللی یا غزواتو کې حصه نه وي اخیستلی او زمونږ سره په کور کې وي په کلي کې نو دی به مړ شوی نه وي او دی به چې کوم دی وجل شوی نه وي نو د دې خبرې ممانعت دی
چې دا د تقدیر نه انکار کول دي. لہذا داسې قسم خبرونه ځان بچ کول پکار دي. اوس د دې کافرانو دا خبرې چې را دا پلانکي دې تتلل او یا غزواتو تتلل نه تل چې کم دي د مر نه بچ کېدل دي. نو الله وی دا لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم، انجام کار وګرځولو الله تعالی دا خبره افسوس او حسرت د دې پزړونو کې. اوس دا حسد او افسوس چې کم د دې پزړونو کې الله وګرځولو د دې بیا مفسرین ډېر وجوهات بیانې وضاحت کوي. یو خدا چې کله دا منافقان دی مسلمانانو ته دا قسمه خبرې کولې او بعضې کمزوري مسلمان چې کوم دی هغه به کله کله بیا جهاد ته لا نړه په کلي کې به پاتې شو. نو چې کله بیا مؤمنانو ته په هغه غزوه کې جهاد کې فتح ملو شو، لا مال غنیمت په ملو شو، هغې به کامیاب و کامران واپس رال. نو دغه کمزوري مسلمانان بیا افسوس کولو چې را کاش مونږ تللی وي نو مونږ ته هم چې کوم دی مال غنیمت ملو شوي. یا ته مراد هغه کمزوري مسلمانان دي چې هغې به بیا په دې خبرو باندې افسوس کوي. او یا ته مراد دا منافقان دي چې په ورځ د قیامت الله تعالی دې مؤمنانو ته چې کوم په غزواتو کې حصه اخیستې وي او شهیدان شوي وي او هغې ته چې کوم دي دا کم اعزاز او انعامات د الله د طرف نه ملاویږي. دغه دی کې به دا منافقان ډېر افسوس او حسد کوي او بیا دوی ته د خپلې خبرې د وینا چې دوی به دا خلک منې کول چې را تاسو غزواتو له مزې او جهاد له مزې کنې مړه به شئ. نو دا قسمه خبرې دوی دپاره بیا په ورځ د قیامت د عذاب باعث ګرځي. نو دوی به دغه دی کې بیا افسوس کوي چې موږ دا قسمه خبرې ولې وکړې. نو الله لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم، د پاره د چې انجام کار وګرځي الله تعالی دا خبره حسد او افسوس د دې پزړونو کې. والله یحیی و یمیت، د دې دا خبرې بې ځایه دي، فضول دي، ځکه چې الله چې کوم دی هغه جمدي کول کوي، مړه کول کوي. د مرګ او ژوند اختیار د الله په لاس کې دی. ډېر ځله داسې شوي دي چې خلک غزواتو ته تللي دي، پای کې چې کوم دي جنګونه یې کړي دي، هغې واپس چې کوم دي صحیح سالم راغلي دي. او بعضې خلک چې کوم په کور کې ناست دي هغې په کورونو کې مړه شوي دي. لہذا دا مرګ تعلق چې کوم دی دا د غزواتو سره نه چې سړی غزوات لاندې بالته مري، کور کې به نه مري. بس دا خو د مرګ هغه نیټه ده چې کوم ځای کې الله مقرر کړي وي او کوم ځای کې هغه ټیم د مرګ وي، دی به د مرګ پیالی څښي، که هغه په کور کې دی، که هغه په سفر کې دی، که هغه په غزواتو جهادو کې دی. والله بما تعملون بصیر، الله ستاسو د اعمال ویني. لہذا دا قسمه خبرونه ځان بچ ساتي او د منافقانو کافرانو په دې خبرو پسې زیما او د دوی هغه اقوال او احوال مه اختیاروئ، هغې سره مشابهت مه کوئ. څنګه هغې خبرې کولې چې را که مونږ کور کې وو نو موږ به مړه نه شو او که بهر لاړو مړه به شو. داسې تاسو مه وایئ. که فرق یو بیمار مړ شو دا مه وایئ چې د پلانکي ډاکټر نه علاج کړی وي نو دی به مړ شوی نه وي، یا پلانکی دوائی استعمال کړې وه نو دا به چې کم دی به بچ شوي، یا په شفا کې علاج یې کړی وي نو دی به د مرګ نه بچ شوي. ان الذین تولوا منکم، بېشک هغه کسان چې وګرځېدل په تاسو کې یوم التقى الجمعان، په هغه ورځ چې کله دوه ډلې یو بل ته مخامخ شولې، چې هغه یو ډله د مؤمنانو وه بل د کافرانو وه د غزوې احد میدان کې. نو انما استزلهم الشیطان، یقینا بېشکه اخوځول دوی لره شیطان، د بعضې مؤمنانو قدمونه اخوځول شیطان، وسوسې وله په اړه کې واچولې چې میدان نه تېښته وکړي، منډه کې ځای میدان پرېږدی. ببعض ما کسبو، د بعضې هغه چې کوم دي څه کارونه کړي وو چې هغه دوی دا هغه مورچه پرېښې وه او دغه شان بیا مال غنیمت پسې منډې واخلې، د الله د پیغمبر د حکم خلاف ورزي وکړه، شیطان ته لاس کې موقع راله. او کله چې انسان یو ګناه وکړي نو شیطان ورته بیا بله ګناه وړاندې کړي. څنګه چې انسان یو نیکي وکړي نو دا یو نیکۍ پسې بیا الله د بل نیکۍ اطاعت ورکوي. دغه شان دا یو ګناه بله ګناه ځان پسې بیا انسان راکاږي. لہذا د ګناه نه ځان بچ کول پکار دي. ولقد عفا الله عنهم، په تحقیق سره معافي وکړه الله دوی ته د دغې خطا. او ان الله غفور حلیم، بېشکه الله بخون کې دی او بردباره دی.
یا ایها الذین آمنو اغه کسانو چې د ایمان خاوندانې لا تکونو مکیږي تاسو کالذین پشان دغه کسانو کفرو چې کافران دي وقالو او اغوی وی لاخوانهم خپل رونو ته اذا ضربوا فی الارض کله چې دوی سفر کوي پسبکه کې تجارت د پاره بهر ملکونو ته ځي او کانو غزن او یاوی دوی په غزواتو کې جهاد کی حصہ اخلي نو سوته وی لو کانو عندنا ما ماتو کچری وی دوی زمونږ سره نو دوی به نوې مړ شوي په دې سفر کې وبا قتلوا او نه به دوی وجل شوي په دغه غزواتو کې او جهادونو کې ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ان پار د دې چې انجام کار وګرځي الله تعالی دا خبره افسوس او حسرت د دې پزړونو کې والله يحيي ويميت الله اغذا دې جمدي کول کوي او مړ کول کوي والله بما تعملون بصير او الله اغذا دې چې تاسو په اعمال تاسو اعمالنا لیدون کې دي ان الذين تولوا منكم بشکا کسان چې بیرته وګرځیدل پتاسو کې بعض کسان یوم التقى الجمعان فاغر چې کله دوډل مخامخ فلی یو بلتا په میدان احد کې انما استذلهم الشیطان بشک یقینا اخذ والدوی لر شیطان لغزش ورک دوی لر شیطان ببعض ما کسبوا د بعض هغه کارونه چې کوم دوی کړیو ولقد عفى الله عنهم فتحقیق سره عفو کا الله دوی ته دغه خطا او معافی ورته وکړه ان الله غفور حلیم بشک الله بخون کې دی او بردبار دی یا ایها الذین آمنو اغه کسانو چې د ایمان خاوندان یې لا تکونو تاسو مکیږي کالذین پشان دغه کسانو کفرو چې کافران دي وقالوا لاخوانهم او ویل به خپل رونو ته اذا ضربوا فی الارض کله چې غیبه په سفر کیو او کانوا غزن او یا باغوی و په غزواتو کې نو لو کانوا عندنا ما ماتو نو دا به ویل کچری ودوی زمون سره نو دوی به نومړي شوي او وما قتلوا او نه به دوی وجل شوي ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم د پاره د دې چې انجام کار الله دا خبره د دوی د پاره حسرت وګرځي د دوی پزونو کې او د افسوس والله يحيي ويميت الله اغدا دې چې جن دي کول کوي او مړ کول کوي جن عمر د الله په لاس کې دي والله بما تعملون بصير او الله پاک چې کوم تاسو کوم عمل کوي اغه لیدون کې دي